عزیزانو دولت امتحانی، غریبی دا امتحان. غریبی ځان له امتحان دی او دولت ځان له امتحان. غریبی دا امتحان دی چې ګورم تا باندې مې شپه اوږې راوسته، سره د بچو مې نهار کړې، ګورم چې ته ما ته رجوع کوې او که ته یو بنده ته رجوع کوې. نو چې کومو خلقو په غربت کې خدای ته رجوع کړې ده، خدای ته، نو چې سار را پاسېدلی دی د مصلې لاندې نه ورته اشاره شوې ده چې مصلې لاندې د نن ورځې خرچ ستا پروت دی. او هر سحر مصلې لاندې لاس کوه او ستا خرچه به روزي. زمونږ یو استاذ دی اوس هم ژوندی دی، هغه وایي په دیوبند کې د طالبانو به انډیوالۍ کولې، چې انډیوالۍ به یې کولې نو کله چای پخ کړې، کله حلوا پخ کړې، کله څه چې د طالبانو طبیعت. نو ما سره به د انډیوالۍ پیسې نه وي، نو چې کومه ورځ به دوی صحبت کولو نو زه به تې بار لاړم، ځکه چې ما به پکې پیسې نه وی اچولې. وی چې خوب کې راته وویلی شو چې یو انا ورځ درته مقرر شوه تم طالبانو سره انډیوالي کوه. وی چې سهار به پاڅېدم مونځ به مې کړی نو چې مصلې لاندې به مې لاس کو یا جومات کې صف لاندې به مې لاس کو نو انا به پکې پرته وه، به مې وا چې تر څومره موده زه دیوبند کې وم نو یو انا ورځ به ما ته میلاوېده. اوس هم داسې وظیفې او اوراد شته چې سړی په هغې کې خدای ته رجوع شي نو د ورځې خرچه ورته میلاویږي. یو بزرګ ته زه تللی وم، ما ته یې وی چې زما 13 روپۍ ورځ ده، دا د نن نه 13 کاله مخکې ما ته 13 روپۍ ورځ میلاویږي او ته 12 ورځې دلته ما سره چیله وکړه نو تاله به 12 روپۍ ورځ میلاویږي. ما ته وی 12 مالدار ټول عمر به 12 که بیا به زیاتیږي. وی نه د وخت د موسم سره سره به زیاتیږي، بیا چې څومره د خرچ یا بدله راځي. تاسو خیال را نو ما چیله کړې نه داسې نه چې راپسې راشئ چې مونږ ته چیله وښایه. دا مې دې پورې درته ووایي چې خدای ته چې رجوع شي، خدای ته په خدای قسم چې پوی بم نه یو ښځه ده 3 ورځې لوڼو 4 لوڼه دیو نهره یې تېره کړه، چې نهره یې تېره کړه نو سهار راووته چې زم بچیه چې څه درته پیدا کړه. ګرځي 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 هیڅ لکه خیال وکړو چې که ماښام زه تشه لاړم کور ته نو د ما د بچو بړو پړه کوچوي نو د شګو یو پنډوکی پخوا د زړو ښځو به که خیالم کړی پنډوکي په سر ګرځول. اوس خو د ململ لوپټې ګرځئ که نه. پخوا به ښځه اسې چې روانه وم تشه ټوکری به په سر وه خو اسې به نه تله ځان به ورته لغړ ښکارېدو. نو دې بوډو ښځو به چاکه راتلې راتلې یا جوار پنډوکی وړی یا غنم وړی یا وږي وړي یا څه دا نو د شګو پنډوکی په سر کو لوڼې ورته دروازه کې ولاړې وې هغې چې ورته وکته نو وی چې یاره شکر دی نن مې مور څه راوړه چې
چا پندو کې کور کې خو نوړه کې خیالو کو جوز به ملونه وګوري چې شګي دي نو بسړه به اوچوي چا شګي پرانیستی دي پاغي کې لال او جواهرات ټول تاسو خیال راغی د وخت ولی تی تپوس کوي چې چاته دی ویل ولینا ویل ضمیر اجازت نه راکولو چې د دومره لوی دولتمن بندگان یو مونږ نو مونږ به غریب دولتمن ته ولی وایو تاسو خیال راغی نن چې دا مونږ د خدای په عظیم قهر اخته یو نو مونږ د خدای اسره پرېښې ده او د بنده اسره م نیولې ده مؤثر حقیقی پارسیس کې خدای دی او مونږه مؤثر حقیقی پارسیس کې بنده ګڼو تاسو ګورئ نن دا ټول پاکستان په قهر اخته دی کله ممبرانو پسې منډې وایي کله کونسلرانو پسې منډې وایي کله صوبایي ممبر پسې منډې وایي کله قومي ممبر پسې منډې هغه ځان له مخکې د خدای په قهر اخته دی په باندې او په حکم سوداګانې کوي دوه ډلې دي صاحبه دغه منډۍ لګېدلې د پنجابي غویانو نو قوم په ویر اخته دی په عذاب گرفتار دی سو کوئی زوی میں نہ کریگی سو کوئی لور میں نہ کریگی سو کوئی خزی بدلی میں نہ کیگی سو عظیم قہر دا ملک اخته سار چرا پاسی اور سڑے دا خدای په عظیم قہر گرفتاری رحمان بابا ډیر خوي ډیر خوي وای کتن کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي که څوک نه کا په دریا باندې غرض دا دنیا پا احمقانو دا آبادا دا دنیا پا احمقانو دا آبادا دانا نکا پا دنیا باند غرض دا دنیا وی دا ټول احمقان دی چې دانائی اپ دنیا غرض نکي اوس مونږ شپه ورځ ډاکټرانو پسې ګرځو پلانې سپیشلیست دی پلانې سپیشلیست دی پلانې سپیشلیست دی اله د سره د مرګ دارو دی اله د سره د مرګ دارو رحمان بابا وی زد رحمان په درد یار کې د سه خوخیم ز رحمان په درد یار کې د سه خوخیم چې می نشتا په دوا باندې غرض دا زما بدن کی بیماری چې دا د یار دردونه دي نو د یار په دردونو کې دومره خوشحالم چې دوی سره می سکار نشتا او دې سټیج ته به مونږ څنګه رسو دې حد ته به مونږ څنګه رسو دا خو یا رحمت بابا رسیدلی او یا مولانا روم رسیدلی چې شاد باش ای عشق خوش سودای ما شاد ای طبیب جملہ علتهای ما وی خوشحال اوسه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق کې ډېرې ښې سودا زما په خدای قسم ای سودا چې تر علی نو ته د ټولو مرضونو علاج وګرځېدې او د ټولو مرضونو دارو شو نو عزیزانو دنیا دارالامتحان دے اور سڑی باندې په خپل خپل رنگ کې امتحان دے غریب باندې په غریبی رنگ کې امتحان دے مالدار باندې په مالداری رنگ کې امتحان د دې وجنا الله دې توفیق راکړي چې دولت خدای راکړي او داغه پلار کې خرج الله دې د هغه ضمیر او نظریه نه وساتي کم دولت بچ مونږ د پاره ګرميږي او